الصبر صبر کول دي. حالات راځي، مشکلات راځي، پریشانیان راځي، خو انسان په دې وخت کې غښتلی صبر به کوي. صبر څه معنی؟ ابن قیم رحمه الله فرمایي صبر دا معنی ټول دین په ځان کې راوستل. څومره عجیب تعبیر یې وکړي. صبر په طاعاتو دا معنی چې د رب العالمین د خوا یو امر ماله متوجه شو، زه ورته وایم لبیک. یو مصیبت ماله متوجه شو، زه وایم چې انا لله و انا الیه راجعون. د ګناه سره چې کله مخامخ شو نو په دې وخت کې شتا په عالم دې ویل کېږي صابره. الغرض که چېرته موږ او تاسو وغواړو چې د موجوده مصایبو سره مقابله وکړو، الله عز وجل زموږ دا خاندانونه، زموږ دا مملکت، د مسلمانانو دا ټولنه، د مسلمانانو پریشانیانې ختم کړي، د هغې لپاره څلورم اساسي بنیادي سبب صبر دی. صبر په طاعاتو دا معنا ده د الله د خوا نه د امر ماله متوجه دی کوم، د رب العالمین د خوا نه دا مصیبت ورته متوجه شي په انا لله و انا الیه راجعون مې ویلي. او کله کله سړی د ګناه سره مخامخ شي، د ګناه په قباحت به ځان پوهوي، د الله نه به حیا ځان کې راولي، د دې نعمت لحاظ به ساتي، د رب العالمین سره به دې مینه، د رب العالمین نه به یېرېږي، په دې خپل بدن باندې شفقت کوه، د قرآن او سنت په درسونو کې کښېنه، د هر چا خوراکونه مه خوره چې خوله دې وازه کړي لکه مرغۍ بچی چې فقط ډوډۍ هغوی خورم. واړه واړه امیدونه وساته، قوي ایمان.